د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو دا ځلې د لوګر ولایت څخه ومنئ. راغلی یو د افغانستان یو بل سرسبزه ولایت لوګر ته د روژې 15 مازدیګری مو ساتاره لکه چې دلته شو مسافر شو خیره نوره مسافر شو سجاده حسن رو وطنو بس دې نه دلې به ځئ چې سفر سندرې ورسوئ سفر سندرې یاره مسافره بس دی کلي ته راځه ختمه کوې ځه کلي ته راځه والا بیخي سجاده لوګر خو ماشاءالله ښه ده ډېر ښه لوکس زیده رش لري د سبزیو کې مې ګندنه ډېره ولیدله ګندنې ښه شوقیان دي ښه نو لیدونکو ته سلام کلام لکه چې دی سلامونه ټولو لیدونکو ته سلامونه روغلي یو موږ باید برنامې جوړې کړو ټولو لیدونکو ته کابل کې نورو ولایتو کې د لوګر نه مو پایل کړي څه یې سجاده بېشکه ستاره کلاش شو ته ما خوړه وینم په ځنګلي موټر کې تیریږي دا خو خوس لیار دو کنه خوس لیار دو مواسطن خوستولو ته دا غدو خیله پار ولایت کې تیز سای لوګر کې تیز مات سای روډي تانګ دا اکسیډنټونه ډېر ښه او دوستانو نن په خپرونه کې په پیل کې هدایت الله حکمل زموږ ګران ملګری شاعر او دلته یو بزنسمن یا تجار دی د سره هم خبرې لرو لوګر کې اوسېږي د لوګر په اړه ورته پوره معلومات شته. اکمل صاحب سلامونه. وعلیکم سلام سجاد صاحب تاسو ته او ستار جان ته عابد صاحب ته ټول لیدونکو ته ښه راغلاست او تاسو ته دروند هرکلی لوګر ولایت ته ډېر زیات خوشحاله شوم چې د لوګر ولایت ته مو تشریف راوړ او دغه د روژې د مازدیګري خپرونې چې په خوست کې وي او د خوست د ولسوالیو په بازارونو کې وي واقعا دغسې احساس یې راکاوه لکه طبعا چې زم له تاسو سره وم او هغه هیوادوال چې د هیواد څخه د باندې دي هغوی به د تاسې له دغې خپرونو یا د روژې د مازدیګر له روژهماتو نه ډېر زیات خوند اخیستی وي او هیله لرم چې د دې نننۍ خپرونې نه هم ستاسې د پاڼې لیدونکي ډېر خوند واخلي. خوشحاله اوسئ. نو دا خپرونه هم پر راډیو خپرېږي هم پر ټولنیزو رسنیو خپرېږي. خبره داسې ده چې لوګر تم ستاره راغلو او د اکمل صاحب هم غوښتنه وه چې د لوګر یو تصویر هم لیدونکو سره شریک کړو د مازدیګري تصویر. بلکل ډېره زیاته مننه خوشحاله دې وي دا چې لوګر ولایت اکثره دوستان به معلومات لري د مرکز کابل سره نښلېدلی ولایت دی او همدغه شان و غالبا که اته ولسوالۍ لري د جغرافیې په اړه ډېر معلومات نه لرم خو دلته هم د پښتو ژبې هم د دري ژبې دواړه ویونکي دلته استوګنه لري چې اکثریت یې پښتانه دي. کاروبار څنګه دی دلته بازار کې کار ته راځئ وخت نه وخت نه راځئ؟ الحمدلله کارونه خو یو څه دغه د روژې په ابتدا کې چې وي لږ یو څه ټکني وي بیا د اختر په رانږدې کېدو سره د افغانستان اکثریت بازارونه یو څه هغه چا په اصطلاح باندې په سور کې کېږي او کارونه یې ښه کېږي. الحمدلله کارونه ډېر بد نه دي ښه دي او دغه مازدیګري د نورو ولایتونو غوندې مازدیګري د لوګر د روژې مازدیګري هم ډېر ځانګړي دي. ځوانان راځي خصوصا یو خوا مشران طبقې خلک دي چې هغه مسؤلیتونه ډېر لري او په مازدیګر کې دغه ځوانان راځي د خپلې طبې هغه شیان له ځان سره اخلي که ووایي په اصطلاح باندې هغه پکوړي هغه چپس او دغه شیان له ځان سره اخلي خپل چکنۍ بادرنګ شنه بادرنګ د دې هغې یادونه وکړه د ګندنې نو دا چې دغلته سبزیجات ماشاءالله ډېر دي او ستار جان ته مې د ګندنې پیرکیم په نظر کې نیولي دي چې هلته به دفتر کې دا خطرات ورسره اوس نه لکه چې وتا وګه کړې والا وګه کړم خوخيږي دې پیرکی هم خوخيږي ګندنې پیرکی والا خو ستار خو مخکې ووایي چې د موټر دې لږ آرام سي. او بالکل ستار جانه که خیر چې کله خوست ته ولاړې دغه د ټوډوي اډه نه ده یا په مجموع کې د کابل اډه دغه ډریورانو ته به د موږ یو پیغام ورسوي ورته ووایي چې په دغې لارې باندې ځئ په هر ځای کې احتیاط کوي خصوصا بازارونو کې نه ده مثلا د ګردیز بازار دی دغه د لوګر بازار دی ډېر زیات احتیاط به کوي ځکه د موږ بازار چې دی ټول د سړک په سر باندې د دوکانونه نو خلک یو بل طرف ته رفتامات لري او خلک خو ډېر نن سبا په تشویش کې وي که نه په سوچ کې وي نو ډېر زیات احتیاط ورته یې کوئ. سجاده دې خلکو ته گیر ماشي کداري وړي که اکسیډنټ دې ویر کړه مخکې زه اکمل صاحب خوشحاله اوسئ ښې خبرې مو در سره وشوې. دوستانو داسې مخکې زه نورو کسانو سره هم خبرې کوو داسې نه چې ستاسې راته سا تنګ شي چې ټول د اکمل وغږولو که نه نورو سره با سجاده وغږېږو دلته چې تاسې ګورئ کاروبارونه روان دي ستاره که نه ځوانان د خپل کاروبار هغه که سبزیجات دي دغه طرف کې مې بل شینی نظر و دا د چا دی؟ تا دی څنګه یې ګرانه ښه یې؟ صحت یې ښه دی بخیر یې؟
شکر کاروبار دې څنګه دی ښه ده شکر الحمدلله دا د همدلته پخوې که بل ځای نه یې راوړې او دلته پخېږي که نه ستاره ته تېنه لرې ځلوبیو نه ها څومره خرڅېږي د ورځې 100 کیلو بس د روژې په اوله ورځ راوتی واه روژې په اوله ورځ باندې ها څو کسان پکې مصروف یې څلور شپږ نفره یو یوازې ځلوبۍ خرڅوه یا چار هم زه دلته وینم نور څه شی دي موټایان هم دي اچار هم دي جلوبۍ هم دي ډېر ښه بس خوشحاله اوسئ کاروبار مبارکتي دا په سجاده ټولې وځي نن ورځ کې دا ټولې وځي ماشاءالله دا په زور ګرم شوه نه ده د جامې نه څړ ته شاید ګرم لږ مخکې څو نورو کسانو سره هم خبرې کو او دلته چې تاسې وینئ دوستانو د ځوانانو دلته د لوګر د اوسېدونکو کاروبار هم سلام وعلیکم سلام ستاره سجاده د لوګار په باب باید یوه سپینګیره پیدا کړو چې د لوګار معلومات ورکړي سره کوم معلومات غواړئ لکه مثال د لوګار کې دا سبزیو مثال دا د سبزیو مارکیټ ده دا چی ده فرض کې مشره سړی مشه ښه صحت ښه دی سړی مشی به وکړو که نه سره موټرسایکل باندې ناست چا ته انتظار یې دلته چا ته لږ انتظار یم څوک دی تر زوی مې ده څه شی اخلي اوس سودا مودا روژې کوي یو ځای بیا ځای و کوم ځای نه راغلی بابوس نه کوم ځای نه بابوس نه نږدې دی دغه ځای نه که لرې دی لرې ده څومره مزال دی اندازه ده چې نیم ساعت مزل ده موټرسایکل باندې ځای خیر لاړ شئ ماشومانو تاسې لږه د لاره راته پرېږدئ ښه ماشومانو هغه عابد څه شوی ده ستاره عابد نه معلومېږي داسې نه وي چې د لوګار کې ورک نه شي عابده چېرې وی دا کله راغلی لوګار نه نه روغلل جوړ په خیر عابده صاحب سلامونه جوړ په خیر مو چې داسې نه وي چې نه ورک ستړي شوی مشه سجا تاسو ته درنو لیدونکو ته ډېر ډېر سلامونه مینه درنښت امید لرم چې لوګر کې به ښه روژه ماته ولرو ښه روژه به ولرو نو زه خپله کمرې ځان نه مې کمرامین جوړ کړم او چې تاسو نقاشي وکړم ښه دی وکړه دغه لومړنی پیل تا ورکړ ستاره دې طرف ته دې سمانالاته خرڅېږي که نه بوټونه دي چپل دي شوتالې راز بوټونه وتلي دي خو څه وي دا لوکس لوکس ستاره لوګر خو چې دی د هغه وطن دی د سینځلو وطن دی که نه وچه او یوه بله هغه خو خوس هم شوي دي ته به خوسه کله راځې پخې سینځلې دي که نه اصلي سینځلې خو لوګر کې لوګر کې د بېدانا سینځلې خوس کې خو ټولې وړې وړې بېدانا بیا کومې وي ستاره بېدانا ډېرې غوټې غوټې وي سجاده زړی نه لري ګوتې به لري یې بینه خوړه نو داسې کوی چې نور کسونه غږوو ستاره داسې ورو ورو سبزیجاتو کسان څوک چې سبزیجات خرڅوي مشرون کاروباریان دغه کس سره یو څو خبرې کو چې دا د څه شي ګډې لري مشره سلام جوړ په خیر صحت ښه دی بخیر یې څنګه دی کاروبار دی ښه دی الحمدلله دی الله احسان هره ورځ راځئ هره ورځ همدغه ځای باندې ولاړ یې دغه ځای څه نومېږي لوګر کې دغه ځای خو سنټر په نامه باندې یادېږي ورور د څه شي سنټر کوچي سنټر کوچي سنټر اول چوک دلته کوچي په نوم مارکیټ دی که مارکیټ ده دغه پاس مارکیټ ده څه شی پکې دی په هغې کې همدغه د موبایلو هغه دي مخابراتو ته خبرې هم کوه سودا هم خرڅوه صحیح ده زه تا مزاحمت نه کوم او دغه سبزیجات چې دي د بانجان دغه نور مټر دغه مرچ دا خپله د لوګر دي نه ورور دا ټول د پاکستان او د ایران دي کار د افغانستان تر اوسه نه دي راوتلي ته د کوم ځای زه د جلال آباد جلال آباد نه دلته کاروبار پسې راغلی فامیل دې هم در سره دی که یوازې فامیل مې در سره ښه دی چلېږي ګزارت الحمدلله روژه دې ښه تېرېږي بیخي برابر مننه خوشحاله اوسه څو خبرې مو در سره وکړې کاروبار کې دې رب برکتونه واچوه ستاره کوم ځای کې یو لوګار کې یو سجاده لوګار نه لوګار لوګار بازار تو موږ داسې نه وي نه لوګون نشي نه لوګون کېږي نه خامخا سجاده دا کسونه هم ستاره که پام دی ډېر آرام نه اوسې دلته دکونه کې مشرانو سلامونه جوړ په خیر صحت ښه دی بخیر یې څنګه دی دغه دوکاندار څوک دی ښه یې کاروبار دی ښه دی ته خو لږ راپورته شکه ستړی کېږي نه البته که روژې ډېر نه وي خراب کړی ستاره لکه چې دومره سودو وانه شته لکه دا چې ستړه ده سجاده څنګه یې والله فضل دی خدای نوم دې څه دی احسان الله احسان الله د څه شي کاروبار لري دلته دغه زنانه رختونه دي مردانه رختونه دي کوم ځای نه یې راوړې کابل پاکستان خپله پسې ځې که نور کسان دي یاره خپل هم پسې ځم او نور کسانو مردانه رختونه ډېر خرڅېږي که زنانه یاره دواړه خرڅېږي ستا کاروبار جوړ دی شکر دی و کاروبار نه راځي ستاره ته اوس څه پوښتنه نه بیخي لرې نه ماشاءالله ښه رختونه دي سجاده ښه یې دوتر وتلي دي
فرقونه دي ځکه دومره سودایانه وه دی لږ ستړه اوسه ستړه اوسه تاره او خیر په هر صورت دلته هم دي که نو فکر کوم دلته هم دغه زنانه روغتونه خرڅېږي یو بل ځوان سره هم خبرې کوو ستاره تازه تازه پکوړې لکه چې پخوي ستړه ماشه خیر است صحت ښه ده څه نومېږي ګرانه سردار د پکوړو کاروبار دی د خیره سره څومره وخت کېږي دا روزي کې روزه کې یوازې روزې نه مخکې بیا څه کوي دا برګر مرګر خرڅو چپس بیا برګر ډېر خرڅېږي که پکوړې ډېره ګټه کوي برګر اوس څو پکوړې د مرګر نه خوري برګر او ها یعنی برګرو کې د ګټه ډېره ده چا در زده کړي دي دا خو خپل زده کړي شاګردین کوله مخکې یو بل نوی کاسې که زده کوي د مو ملګری دا به څومره وخت کې زده کوي څومره ټیم کې به زده کړ دا خو په 3 ورځو کې زده کېږي زر زده کېږي او دا خو خال کې چې ډېرې ګرونې دي برګر به څو ورځو کې زده برګر خو 15 منټ کې زده کېږي دا ځای کې به بیا مو پرېږدي پکوړو ته چې ځای پخوه ولې نه دا رې نوي د سره غوړي اروچې کېږي خدای به مان ښه روژه ولرې او ستار خبره داسې دو چې دغه ځای کې کومه د آیسکریم خانه ده پخوانی که نه دلته دوستانو ما پخوا هم یوه خپرونه جوړه کړې وه په هغه ځای کې عبید صاحب پاچا صاحب موږ هم دلته یوه خپرونه جوړه کړې وه سجاده دا لکه لوګار پلي بلکل دا لکه لوګار دی مو ته معلومات نه کې یو که غوړې ډوب کې ډاغ کې مقصد رجاد والا د کندور مخه په ناکړه ده چیرې دی دکاندار یې چیرې دی دکاندار ها بس لاړو ترې او خبره دا نه وه چې ما سره خبره نه وه خبره دا وه چې خبره در سره نه کېده دا خو هغه والا دی که نه جوړ په خیر یورې مخکې اوسره غږېدلی و چې دا به هغه رقم ته په انصاف پوتې شوی وي که نه ځکه انصاف خوراکي تو چوړې به دې نه وي روخوا سرې ژاکې او نرخونه څنګه دي ځکه ته یو غټ کاروبار لرې چې نسبت نور وختو ته وګورو نو د خدای نه ډېر شکر گزار یو چې نن سبا 1200 1200 روپۍ وړه ملاویږي نو د خدای نه ډېر شکر گزار او مخکې 1300 2200 دا نرخونه نو اوس الحمدلله 1200 1200 د الله نه ډېر شکر گزار دا وړو کې غواله توفیر راغلی د خوست کې خو دلته په څو دی وړه 1200 روپۍ خو خوست کې 1200 نشو اخیستی که نه خوست کې په څو دی خوست کې قیمت ستاره دا شي نه سجاده الحمدلله چې مخکې پاکستان نه خوست ته راتلل مخکې خوست کې ارزانه اوس دغه خوانه په چیزي کرام دی موټرو په زیاته ده لکه مثال یو نیم لک روپۍ کریا کې دی ما د نرخونو پوښتنه وکړه چې روژه کې دلته نرخونه لوړ شوي دي که نه الحمدلله ټیټ شوي دي ډېر ټیټ شوي دي خوست کې بیا کله کله ځینې ځینې خبره چې دا کشته به پروسه کال 200 روپۍ مو کیلو خرڅولې اوس موږ خرڅو 160 روپۍ کیلو 100 روپۍ کیلو خرڅېږي الحمدلله او دغه غریبان چې څوک درته راځي په روژه کې یو څه نه څه مراعات خو کوئ الحمدلله د الله نه ویریږو نوم دې څه و میر صاحب نظردین نوم څوک میر صاحب نظردین صاحب نظردین ستاره دې نه هېر نه شي بیا نه یېرېږي سجاده که دا انصاف کیا سودوی دا شته اوسه پرېږدو خوشحاله اوسئ مننه ډېره مننه ستاره مونږ ته لکه چې کمرمین نه در وستله والا کمرمین مو نه در وستله بعضې وخت د کمره ډېره ټوټه ونیسي خو مګر خیر لا هم دوستانو په لوګر بازار کې یو او ستاسې لپاره خپرونه چمتو کوو دلته یو بل ځوان چې دی ستاره و یک صدا په چشو لګیا ده مشره سلامونه صحت ښه دی په خیر یې دې باندې ته څه شی کوې دغه روغ پکې پیدا کوي که خراب څنګه خراب نه ډکې به متوي سجاده د لارې لوس کې غکې دا شه ډکې څه شی پې کوې ده نه به واورو دغه مې لږ زره اچولي مرچ وچ سره همدو دا خراب کوم ځای نه دې راوړي دي دا له غزني راوړي دي خپله دې راوړي دي دلته دکان لرې کومه دی د وچې میوې دکان دی چیرې دی وچه میوه کې نن سبا څه شی خرڅېږي بل هر شی خرڅېږي ډېر کشته ده البخارا او کشته لوګر کې وچه میوه کېږي څه شی لکه بادام شته که نه د لوګر ښه پرېمانه دي ښه بادام هم دي او بل زردالو شته کشته الو بخارا
ډېر ببینید وچه میوه کرچی سری نه کشنا سبزی کرچی کاروبار دی ښه دی یعنې دا دې دکان دی بس یو وړوکی اعلان هم درته تېر شو ځوان اسان هم څه و صبغت الله ته څه کاروبار لرې دلته ښه نرخونه خو به جګ نه وي نن سبا روژه کې هغه ځینې کسان بیا نرخونه لوړوي هغې ته څه پیغام لرئ څه ویل ورته لرئ چې روژه کې باید انصاف وکړي که نه و انصاف ښه شی ده که نه و باید له خلکو سره هغه وکړي پیسې مسې نسته خلکو سره بلکل مننه صبغت الله خوشحاله اوسئ ستار داسې کوو چې د خپرونه سره راټولوو نور ښه او سجاده میره به خپرونه راټوله کو او برنامه مو دې ځای وخوسته کوشش وکړو چې نورو ذکر کو تازیری وکړو موږ راغلي یو برنامه سي باید دا رژه موږ هره ورځ نوې برنامه په هر ولایت هر ولسوالۍ کې وکړو انشاءالله د خیره سره او په دغه ځای باندې خپرونه پای ته رسوو ملګرو دغه شاته برخه چې تاسې وینئ دغه شاته سړک دا بیا داسې پاکتیا نه خوست ته تللی او موږ هم نن د روژې په 15مه نیټه دلته راغلو تر څو ستاسې لپاره د لوګر بازار دلته د کاروباریانو د ځوانانو یو تصویر له تاسو سره شریک کو هیله ده چې خوند مو ترې اخیستی وي او ستاسې لپاره په زړه پورې تمامه شوې وي کولی شئ په کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې نورې خپرونې دلته په کومو ځایونو کې جوړې کړو اخرو کې خو ته څه یل نه لرې خیرو کې خو ما دا یل دی چې ښکلې رژه ده باید ټول مسلمان وروڼه یې ډېر په مینه تېره کړي مننه دوستانو تاسو نه ډېره مننه او عابد صاحب را سره بهترینه عکاسي وکړه زما باور دا دی چې دا ویډیو په دې ځای به وي چې داسې ځای پکې پرې نه ښودو متحرکه عکاسي وه خدای په مان ښې شبې او ښه وختونه